په هیڅ وخت زموږ هېر نه شي. او بل دا چې هغه یو ملي شخصیت و، شاعر و، ملي شاعر و، ډېر ښکلي اشعار یې ویل، ډېر ښایسته شعرونه یې ویله د حق، عدالت او د لوی افغانستان د جوړېدو په خاطر. نو د شهید کېدو نه مخکې یو شل شپې یا یو میاشت دمخه زما سره په ټلیفون کې په رابطه کې شو او ما نه یې دا غوښتنه وکړله. ما ته ویل چې خاطرې که ستا په غږ باندې زما شعر وویل شي دا به زما لپاره ډېر د ویاړ څه ده. نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم، مګر زه په دې نه پوهېدم چې دی به دومره ژر زموږ له منځه زموږ په منځ کې به نه یم. نو هغه شعر یې د وطن خویندو ته ډالۍ کړلی. د وطن خویندو نه یې وغوښتله چې د ده سره په څنګ کې ودرېږي چې د هغه جملې څخه زه هم یم. زه چې ژوندی یم د ګیلمن پارک کې به اواز اوچتوم، د ټولو قهرمانانو پاک یم، خصوصا زموږ د لوی افغانستان د لرو برو پښتنو د یووالي په خاطر به ټول غږ اوچتوم. او نه پوهېږو چې په هېڅ افغان باندې هېڅ افغان باندې د نړۍ په هر کونج کې چې وي، هر څوک چې وي ظلم وکړي. بس زموږ دومره وسه کېږي، زما خپله دومره وسه کېږي چې زه د تورې جنګ نه شم کولی، زه د قلم او د ژبې جنګ کوم. خپل د اواز په واسطه زه نړیوالو ته د امن، د سولې او د مینې محبت پیغامونه رسوم، خصوصا خپلو خویندو لپاره. او دا زموږ خویندې چې دي دا د ګیلمن شهید ګوره چې د دوی لپاره یې دا سندره ډالۍ کړې ده. زه به دا سندره تاسو ته ووایم، ګیلمن ته یې چې تاسې هم دا سندره ډالۍ کړئ. زه پښتنه یم بې ننګي، زه پښتنه یم بې ننګي، نه تا بله پملاله د نن میدان ته څنګ په څنګ درسره ځم لاله. ته به د حق چیغې وهې د لښکر سر ته وځې، زه به د ننګکې مصرې درته کړمه ملاله. زه پښتنه یم بې ننګي، نه تا بله پملاله د نن میدان ته څنګ په څنګ درسره ځم لاله. ته به د حق چیغې وهې د لښکر سر ته وځې، زه به
Thank you.